السلام علیکم دوستانو، امید کوم ټول به روغ جوړ یئ. نن به موږ وایو اف سره مثالونه. اکثره موږ پښتو کې وایو که چېرته داسې وکړې نو دغسې به وشي، یعنې را روان وخت باره کې ته یو څه نظریه ورکړې. لکه مثالونه ووایو نو تاسو به نور هم واضحه پوه شئ. لکه مثال if you study you will pass the exam. if you study که ته مطالعه وکړې دا اف کلاس دی. you will pass the exam ته به امتحان کې کامیاب شې. نو ته به څه وکړې؟ ته به پاس شې. څه وکړو؟ فیوچر باره کې، روان وخت باره کې یو نظریه ورته ورکړله فیکټ باندې. لکه مثال if you study که ته سبق ووایې مطالعه وکړې نو ته به اګزام کې پاس شې، ته به امتحان کې پاس شې. داسې څه شو؟ را روان وخت باره کې یو څه نظریه ورکړله ورته. لکه دویم مثال وګوره if you come late you will miss the train. if you come late که ته ناوخته راغلې you will miss the train ته به ریل ګاډی له لاسه ورکړې، ته به ټرین له لاسه ورکړې، تا نه به ټرین مس شي. داسې څه شو؟ ناوخته راتګ یې څه وکړلو؟ په دغې تاثیر وکړلو، په ټرین مس کېدلو باندې. نو دا دواړه جملې مطلب همدا دی چې یعنې که چېرته موږ چاته نظریه ورکوو د را روان وخت باره کې که ته داسې وکړې نو داسې به وشي، او که داسې ونه کړې نو هغه شانتې نه کېږي. نو بیا هم دا مثال به وي if you study که ته مطالعه وکړې you will pass the exam. دا لومړی چې دی دا اف کلاس دی، او دا دویم چې دا مین کلاس دی. مین کلاس کې ریزلټ ورکول کیږي. صحیح شو؟ هم هغه جملې منګه تیرو بیرې کړې. مثال منګه رد و بدل کړ، ځایونه ورته بدل کړل، نو بیا هم معنا نه بدلې. هماغه شانتې ویل کېږي. که ته ووایې you will pass the exam ته به امتحان کې کامیاب شي. if you study که ته مطالعه وکړې you will pass the exam. if you study ته امتحان کې کامیاب شي که ته مطالعه وکړې یا سبق ووایې. نو څه شو؟ که یوه جمله اول وي او ورپسې دا بله وي، او که بیا دواړه رد و بدل کړې نو هېڅ فرق نه کوي. لکه مثال په معنا باندې تغییرات نه راځي. you will pass the exam if you study ته به امتحان کې کامیاب شي که ته سبق ووایې. دویم دا هم موږ بدل کړل you will miss the train if you come late. you will miss the train ته به ریل ګاډی لاسه ورکړې، ته به ټرین د لاسه ورکړې، مس به یې کړې، تېر به شي درنه. if you come late که ته ناوخته راغلې. تاسو کولی شئ چې اف کلاز اولو کې ووایئ، مین کلاز بعد کې ووایئ، یا مین کلاز اوله کې ووایئ او اف کلاز ورپسې وروسته ووایئ. نو معنا کې څه تغییر نه راځي. دا یې نور مثالونه. مثال که زه ویم که چېرته باران وشو نو زه په چکر نه ځم. نو دا موږ وایو if it rains. if it rains که باران وشو I will cancel the trip. زه به سفر لغوه کړم، زه به سفر کینسل کړم، یعنې چکر باندې بیا نه ځو. نو څه شو؟ فیکټ را روان مخکې کنډیشن حالات یې وښودل. مطلب ته ورته وایې چې که داسې وشول نو بیا به داسې کوو. دا نو فیوچر را روان وخت باره کې ته وینا کې if it rains که باران وشو I will cancel the trip. زه به سفر لغوه کړم، یعنې زه به سفر کینسل کړم، چکر به موږ کینسل کوو. اوس که تاسو دواړه رد بدل کوئ I will cancel the trip if it rains. زه به سفر لغوه کړم که چېرته باران وشو. نو معنا کې هېڅ تغییر نه راځي. تاسو کولی شئ تیرو بیرې کوئ. دویم مثال if you stand in the rain. if you stand in the rain you get wet. if you stand in the rain you get wet. که ته باران کې ودرېږي ته به لوند شي. if you stand in the rain که ته باران کې ودرېږي you get wet ته به لوند شي. او که دا ته اول وې او وروسته ورپسې وې نو معنا کې هېڅ تغییر نه راځي. نور مثالونه if I have time I will help you. if I have time که زه وخت ولرم if I have time که زه وخت ولرم I will help you زه به در سره مرسته وکړم، زه به در سره help وکړم، یعنې کومک به در سره وکړم. مثال روزګار نه دی. if I have time که چې د وخت در سره و زه به در سره help وکړم. دویم مثال if you can speak English you will get better job. if you can speak English you will get better job. که ته په انګلیسي خبرې کولی شي if you can speak English you will get better job ته به ښه وظیفه ترلاسه کړې، ته به ښه جاب ترلاسه کړې شي، ته به ښه جاب واخلې. چې په وجه باندې انګلیش سپیکینګ په وجه. یو دوه اخیري مثالونه if the store is open. if the store is open I will buy some groceries. if the store is open که دکان خلاص وي I will buy some groceries زه به یو څه خوراکي توکي واخلم. groceries ویل کېږي خوراکي سامان. if the store is open که دکان خلاص وي زه به یو څه خوراکي توکي واخلم. I will buy some groceries. دویم مثال if you finish your homework
You can watch TV. If you finish your homework, you can watch TV. کله چې ماشومان دغه نه کوي، هوم ورک نه کوي، کورنۍ دنده نه کوي، ته ورته کورنۍ کار د خلاص کې گیم کولی شي یا ټي وي کتلی شي. دا هغه مثال دی. If you finish your homework، که ته کورنۍ دنده وکړي یعنی هوم ورک دې وکړي، you can watch TV، ته کولی شي تلویزیون وګوري. نو دا وو مثالونه F clause او main clause. امید کوم تاسو په دې باندې لږ ډېر پوه شوي چې F clause کوم دی او main clause. F clause کې اول کنډیشن بیانېږي او main clause کې ریزلټ ویل کېږي چې داسې به وشي.